د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزې ناستې په پایله کې یو معناداره اعلامیه صادره شوه چې مهم ټکي یې دا دي: افغانستان سره په امنیتي، سوداګریزې، انکشافي او سیاسي برخو کې پر همکارۍ ټینګار، د افغانستان اقتصادي بیا رغونه، زموږ په محوریت پر سیمه ییز اتصال تاکید، داسې چې افغانستان د چین د کمربند او لارې د پروژې له امتیازاتو څخه ګټمن شي، د دریو هیوادونو ترمنځ د تجارت، ترانزیت او ولسونو ترمنځ د تګ راتګ اسانۍ راوستل، په سیمه ییز ثبات ټینګار، داسې چې هیڅ ملک خاوره به د یو بل پر ضد نه کاریږي، د افغانستان په داخلي چارو کې نه لاسوهنه، دا ځکه چې موږ په نهایت کې سیمې سره ګډ برخلیک لرو، د خپلو ستونزو د هوارۍ او د منافعو د واقعي ادرس مو نږدې او لرې ګاونډي دي. پر افغانستان د بندیزونو لرې کولو د افغانستان مرکزي بانک د کنګل شویو بانکي زیرمو خلاصون غوښتنه، دا د دغې اعلامیې هغه مهم ټکي وو که چیرې دا عملي شي نو واقعاً به د افغانستان لپاره په نړیواله توګه ډیر زیات مشکلات راکم شي. د اعلامیې له محتوا څخه د افغانستان اهمیت ډیر جوت ښکاري او دا یو ښه پرمختګ ده. د سیمې امنیت اړوند د پاکستان او چین اندېښنې نوې نه دي، بلکې د چین 30 کلنې او د پاکستان 19 کلنې اندېښنې دي. په دغه ډول اعلامیو باندې توافق هم اسانه کار نه ده. هر هیواد ته خپلې ګټې مهمې وي. په ټوله کې درې اړخیزه اعلامیه د هیواد او سیمې اړوند مهم پرمختګ بللی سو. افغانستان به د سیمې اقتصاد محور جوړیږي. د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ښاغلي حافظ ضیا احمد تکل د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ دغه درې اړخیزې غونډې مکمل اعلامیه په پښتو ژبې ویلې ده. لکه څنګه چې دغه اعلامیه ډیره مهمه او له اهمیته ډکه اعلامیه ده، غواړو دغه اعلامیه درته په مکمل ډول نشر کړو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د چین، افغانستان، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د 15مې ناستې ګډه اعلامیه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین دولتي سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر چینکانګ او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي صاحب د 2023 کال د مې په 4مه نیټه په اسلام آباد کې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ 15مه ناسته ترسره کړه. د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ټینګار وکړ چې یو سوله ییز، باثباته او سوکاله افغانستان د سیمې مشترکه ګټه ده. د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره درې اړخیزو همکاریو پر ډیر اهمیت ټینګار وکړ. درې واړو خواوو هوډ وکړ چې د مقابل درناوي، مساوي مشورو او متقابلو ګټو پر بنسټ به په امنیتي، پراختیایي او سیاسي برخو کې خپلې همکارۍ لا ژورې او پراخې کړي. درې واړو خواوو د هغو امنیتي ننګونو سره د مقابلې پر اړتیا تاکید وکړ چې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پیښوي او د ټولې سیمې پر ثبات او اقتصادي هوساینې مستقیمه اغیزه کوي. درې واړه لوریو د امنیت، سازمان شویو جرمونو، د نشې توکو، د قاچاق او نورو برخو د همغږۍ او همکارۍ هوکړه وکړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دوه اړخیزې او څو اړخیزې همکارۍ لا پیاوړې کړي او اړوندو هیوادونو ته په دې برخه کې لازم تجهیزات، وسایل او تخنیکي مرستې برابرې کړي. درې واړو لوریو د دې پر ضرورت ټینګار وکړ چې هیڅ فرد، ډلې یا ګوند د تحریک طالبان پاکستان او شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ په شمول او نورو ته اجازه نه ورکوي چې د کوم لوري قلمرو د سیمې امنیت او ګټو ته د زیان رسولو او ګواښلو لپاره وکارول شي یا ترهګریز فعالیتونه او کړنې ترسره کړي. درې واړه لوریو د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې د مخنیوي او د افغان سولې، ثبات او بیارغونې ته د ودې ورکولو پر ضرورت هم ټینګار وکړ. په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د رامنځته کولو پر اړتیا باندې د ټینګار په ترڅ کې ټولو لورو ته د افغانستان د اقتصاد د بیا ژوندي کېدو د حقیقي لارو د لټولو پر اهمیت تاکید وکړ. په همدې موخه ټولو وزیرانو موافقه وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې، صنعتي کولو او د کار پیدا کولو په هدف د درې اړخیزو پانګونې د امکاناتو د لټولو په برخه کې د لا زیاتو مرستو په اړه غور وکړي. د افغانستان له خلکو سره د یووالي په څرګندولو سره درې واړو خواوو د بشري عملیاتو لپاره د ملاتړ د تشو پوره کولو په شمول د افغانستان له خلکو سره د دوامداره او بهرنیو بشري مرستو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. وزیرانو ټینګار وکړ چې د افغانستان له خلکو سره بشردوستانه ملاتړ باید له هر ډول سیاسي ملحوظاتو لرې پاتې شي.
درېواړو لورو د سیمهییز اتصال د مرکز په توګه د افغانستان له ظرفیت څخه په بشپړه توګه د ګټې اخیستنې په اړه خپل هوډ یو ځل بیا تکرار کړ. د یو کمربند تر چتر بیارای او یوې لارې د نوښت لاندې درې اړخیزو همکاریو د لا پراختیا او په ګډه د چین پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته د غځولو په اړه په خپلو ژمنو بیا تاکید وکړ. ټینګار یې وکړ چې د موجوده پروژو اهمیت لکه ترانس افغان ریل پټلۍ او نور به سیمهییز اتصال پیاوړی کړي او د دې سیمې د وګړو اقتصادي وده او سوکالي به تضمین کړي. درېواړو خواوو په زیربناوو کې د سخت اتصال او په نورمونو او معیارونو کې نرم اتصال ته د ودې ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د خلکو د تګ راتګ او د دریو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د اسانتیاو په اړه د نورو کړنو په لټولو هم تاکید وکړ. درېواړو لورو د ګوادر بندر له لارې د ترانزیټي سوداګرۍ پر پراختیا موافقه وکړه. د موجوده درې اړخیزو همکاریو په اړه د خوښۍ په څرګندولو سره درېواړو خواوو هوکړه وکړه چې د تبادلې او روزنې پر پروګرامونو به پر مخ بیایي او د چین افغانستان پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو عملي همکاریو پروژې د لیست له مخې چې خارجه وزیرانو تایید کړ د وګړو ترمنځ د تبادلې پیاوړتیا د درېواړو خواوو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د متقابلو ګټو په برخو کې لکه د اقتصادي پراختیا ظرفیت لوړولو او د ژوند د ښه والي په برخه کې همکارۍ ته دوام ورکوي. ښکېلو وزیرانو موافقه وکړه چې د کرنې، سوداګرۍ، انرژي، ظرفیت جوړونې، د سرحدونو مدیریت او داسې نورو برخو کې همکاري پیاوړې کړي. ښکېلو وزیرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان لوري سره رغنده تعامل وکړي. دوی په دې برخه کې د افغانستان د موقت حکومت سره د خبرو اترو او رغنده ښکېلتیا د پراختیا په برخه کې د مختلفو میکانیزمونو او فارمیټونو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د غونډې په شمول د نورو هڅو ستاینه وکړه. درېواړو خواوو همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د نشهیي توکو پر وړاندې په اغیزمنه توګه د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي او د خپلواک او دوامداره پرمختګ لپاره د دې ظرفیت د لوړولو لپاره بدیل کښتونه جوړ کړي. درېواړو خواوو له اړوندو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان پر وړاندې خپل یو اړخیز بندیزونه لرې کړي او د افغانانو په ګټه دي بهر کې شته شتمني بیرته ورکړي او په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ لپاره زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو د ګټو د درناوي او ساتنې په برخه کې د افغانستان د سرپرست حکومت د پرله پسې ژمنو په پام کې نیولو سره درېواړو خواوو په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د افغانستان د بیارغونې او پراختیا ملاتړ وکړي او له افغانستان سره د حکومتولۍ په ښه کولو او ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې وکړي، ترڅو د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغاني ټولنې د ټولو برخو د اساسي حقونو او ګټو په اغیزمنه توګه ساتنه وکړي. ټولو وزیرانو د میلیونونو افغانانو کډوالو د کوربتوب له امله د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان له سخاوتمندانه میلمه پالنې مننه وکړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د کډوالو په باعزته راستنېدو او ادغام کې له دغو هیوادونو او افغانستان سره لازمي مرستې او ملاتړ وکړي. د عمومي رئیس په کچه د عملي همکاریو د ډیالوګ په ګډون درېواړو لوري هوډ وکړ چې درې اړخیزو همکاریو میکانیزم ته دوام ورکړي او د نږدې ښه ګاونډیتوب او مشارکت اړیکې ټینګې کړي. چین او افغانستان د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د 5مې غونډې د بریالي تنظیم او د هغوی د تودې میلمه پالنې له امله له پاکستان څخه مننه وکړه.